بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافت اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو اکسل پروګرام به راخلاص کو. تېره ورځ مو په اکسل پروګرام کې په نمبر پارت او همدارنګه کانډیشن فارمټینګ باندې کار کړی و. نن ورځ راځو په سټایل پارت کې په فارمټ ټیبل او سیل فارمټ همدارنګه په سیلز پارت باندې کار کوو. نو مخکې تر دې چې په دې کمانډونو باندې کار شروع کړو، راځو دلته به یو جدول راخلاص کړو. د ټیبل په نامه یو جدول ثبت کړی و، دا جدول به راخلاص کړو، په دې باندې به کار وکړو. که چیرې غواړئ چې د دې جدول لپاره یو قسم فارمټ ورته انتخاب کړئ، د دې ټیبل لپاره فارمټ از ټیبل ته راځو. په دې کې ګوره مختلف قسمه سټایلونه یا ډیزاینونه موجود دي. کم ډیزاین چې د دې ټیبل لپاره ورته انتخاب کړو هغه پر دې ټیبل باندې اپلای کیږي. او که چیرې غواړئ چې په خپله خوښه باندې یو قسم ډیزاین ورته انتخاب کړئ، نیو ټیبل سټایل ته راځو، په دې باندې سم کلیک وکړئ. په دې کې غواړم مثال د نیو سټایل په نامه باندې NEWSTYL نیو سټایل په نامه باندې یو سټایل جوړوم ورته. په دې کې اوس مثال هول ټیبل ټول ټیبل لپاره یو فارمټ ورته ورکوم. هغه فارمټ مثال بولډ، ایټالیک، انډرلاین سره کم سی کې په هغه شکل باندې کولی شي دا فارمټ ورته انتخاب کړي. فرست کالم اول کالم په څه شکل باید راته راسي، نه فارمټ ورته انتخابوو، هغه دې مثال بولډ سي او له هغه نه وروسته یې اوکې کوو. اوس مثال په دې کې سیکنډ را، لاست کالم، فرست کالم، هیډر را، کوم شي کې چې غواړي چې تغیرات راولي په هغه ټولو کې کولی شي تغیرات راولي د فارمټ له لارې. فارمټ ته راځو، په دې کې بیا کولی شي رنګ هم ورته انتخاب کړي. اوس مثال دا د سنګل انډرلاین ورته ورکول شي او رنګ دې مثال په دې شکل شي. له هغه نه وروسته داسې مو اوکې کړئ، دا تغیرات چې مو کې راوستو داسې مو اوکې کړئ. داسې هر وخت دغه فارمټ از ټیبل راخلاص کړو، په دې کې به بیا دا ټیبل را سره موجود وي په دې شکل باندې د نیو سټایل په نامه باندې. که غواړئ چې دا بیرته ډیلیټ کړئ ایسته کړئ له دې لیست څخه، نو دلته راسته کلیک ورباندې کوو، بیا په ډیلیټ باندې کلیک کوو، بیرته هغه سټایل کولی شي له منځه یوسي. بل کمانډ د نیو فایو ټیبل سټایل په نامه ده. که چیرې غواړئ چې د فایو ټیبل لپاره یو قسم سټایل ورته انتخاب کړئ، فایو ټیبل انشاءالله وایو په انزرټ مینو کې به دلته ووایو. نو که چیرې غواړئ یو ګوره ساده ټیبل دی، یو فایو ټیبل ده. که چیرې غواړئ چې فایو ټیبل لپاره قسم سټایل ورته انتخاب کړئ او ورته جوړ کړئ، دلته راځو، بیا په فارمټ از ټیبل کې نیو فایو ټیبل سټایل باندې کلیک کوو. بیرته هماغه کیسه ده. که غواړئ چې مثال په ټول ټیبل کې ایډیټ کړئ یا تغیرات کې راولي، یا مثال په اول کالم کې یا په دوم کالم کې یا په اوله را کې په دومه را کې، مقصد د هر شی چې له دې لیست څخه انتخاب کړئ په فارمټ کې بیا کولی شي په هغه انتخاب شوي ساحه کې ایډیټ وکړي یا تغیرات کې راولي یا سایز ورته ورکړي یا مثال ډیزاین ورته انتخاب کړي. بل سیل فارمټ ته راځو. په سیل فارمټ کې که چیرې غواړئ چې د یو سیل لپاره، د یو سیل لپاره، البته یا د هغه سیلونو لپاره چې دلته مې انتخاب کړي، که غواړئ چې یو قسم ډیزاین ورته انتخاب کړي، اوس مثال د سر راته یو قسم سټایل ورته ورکوم. د سیل سټایل ته راځو، په دې کې اوس مثال دا قسم سټایل ورته انتخابو یا دا قسم مختلف قسم سټایلونه شته. که چیرې غواړئ چې یو قسم سټایل ورته انتخاب کړي، هغه له دې سیل سټایل څخه بیا کار اخلو. بل کمانډ د انزرټ په نامه ده. که غواړئ چې یو سیل یوه را یا مثال یو کالم اضافه کړي، بیا انزرټ څخه کار اخلو. یا که غواړئ چې مثال یوه را، یو کالم یا یو سیل ډیلیټ کړي، بیا له دې ډیلیټ څخه کار اخلو. یعنی یو د بل برعکس وظیفه اجرا کوي. که چیرې دلته راسو، په دې ټیبل باندې کلیک وکړو، اوس مثال زه غواړم چې په دې ټیبل کې یو را اضافه کړم. نو اوس راځو دلته به یو لیکنه ولیکو، دلته به یو عدد اضافه کړو او دلته به اضافه کړو، نه بیا ښه سم راته معلومیږي. که غواړئ چې په دې ټیبل کې یو کالم یو را اضافه کړي هم کولی شي. که غواړئ چې په ټول شیټ کې هم په ټیبل کې یو را اضافه شي، هم په شیټ کې یو را اضافه شي یا یو کالم اضافه شي، بیا راځو دلته اوس مثال په هوم مینو کې انزرټ ته راځو. په انزرټ کې بیا انزرټ سیل ده. کم طرف ته غواړئ چې یو سیل اضافه کړي، یو خانه اضافه کړي، نه انزرټ سیل باندې کلیک کوو. په کم ځای کې چې کلیک کړي په هغه ساحه کې اتومات کېږي، سیل راته اضافه کېږي. یا مثال دلته راځو کلیک کوو، دلته مې بل عدد ولیکئ، دلته کلیک کوم. زه غواړم چې په دې شیټ کې یو سیل اضافه کړم. رایټ شیټ طرف کې اضافه کول، ډاون کښته اضافه کول، انټایر را مکمله را اضافه کول، انټایر کالم یو مکمل کالم اضافه کول. بل انزرټ شیټ را ده. اوس ګوره په دې شیټ کې موږ تاسو یو ټیبل اضافه کړی ده. که غواړئ چې یوازې په دې ټیبل کې د یوه را یو کالم اضافه شي، مثال دلته کلیک کوو، په دې ځای کې غواړم چې یوه را اضافه کړم په دې ټیبل کې. د ټیبل لپاره ګورته انزرټ ټیبل را
ایبو دا کمانډونه پاله کیږي او د شیټ لپاره انزرت شیټ را دا کمانډونه پاله کیږي. اوس مثال که غواړئ په ټول شیټ کې د یو را اضافه سي دلته کلیک کوو په دې ځای کې غواړم په ټول شیټ کې یو را یا یو کالم اضافه کړم دلته راځو انزرت شیټ را د شیټ لپاره یو را چی کول اضافه کول. بل کمانډ د انزرت شیټ کالم په نامه ده. که غواړئ په ټول شیټ کې د یو کالم اضافه سي هم په ټیبل کې اضافه کیږي او هم په شیټ کې اضافه کیږي. او بل ګور دلته کچيري په ټیبل باندې هم کلیک نه کړی هغه کمانډونه نه راته ښیي او کچيري دلته په ټیبل باندې کلیک وکړو بیا دلته دا دوه کمانډونه نور هم راته راخلاصي. په دې کې اوس مثال انزرت ټیبل را ایبو مثال زما یو را په کار دی یوازې په ټیبل کې مې په کار ده په شیټ کې مې نه ده په کار. که غواړئ یوازې په ټیبل کې یو را اضافه کړئ اوس مثال دلته مې لیکنه ولیکله دلته چې لیکنه ورته اضافه کړو بیا ښه سم معلومیږي چې دا اوس را اضافه سو که نه سو اضافه. اوس مثال دلته د ولي له نامه څخه پورته غواړم چې یو را اضافه کړم په دې ټیبل کې یوازې په ټیبل کې ښه. دلته راځو انزرت ته په انزرت کې انزرت ټیبل را ایبو باندې کلیک کوم. په دې باندې سم کلیک وکړئ ګوره په شیټ کې اراګانې نه سو اضافه یوازې په ټیبل کې را اضافه سو. که غواړئ په دې ټیبل کې یو کالم اضافه کړئ بیا دلته انزرت ټیبل کالم ټو د لیفت مثال چپ طرف ته د یو کالم اضافه سي هم کولی سي. او که غواړئ چې هم دې په شیټ کې یو کالم اضافه سي یا را د اضافه سي او هم دې په ټیبل کې اضافه سي بیا په شیټ باندې کلیک کوو د شیټ لپاره هم دا کمانډونه استعمالوو. بل کمانډ د انزرت شیټ په نامه ده. که غواړئ چې یو مکمل شیټ اضافه کړئ له دې لارې څخه هم کولی سئ یو شیټ اضافه کړئ. بل که چیرې دلته پر دې مثبت علامه باندې کلیک وکړو هم کولی سئ یو شیټ اضافه کړئ یا کار ځینې واخلئ. او که غواړئ چې مثال یو شیټ ډیلیټ کړئ له منځه یوسئ راسته کلیک ورباندې کوو بیا د ډیلیټ له لارې کولی سئ ډیلیټ کړئ هغه شیټ یا ایسته کړئ. بل د ډیلیټ په نامه ده یو کمانډ ده دا بیا د انزرت برعکس وظیفه اجرا کوي. که چیرې غواړئ چې یو ساحه یو سیل یو کالم یو را ډیلیټ کړئ له منځه یوسئ کم راز یا مثال یا کم کالم چې مې انتخاب کړی ده هغه ډیلیټیږي بیا دلته له ډیلیټ څخه استفاده کوو. اوس مثال ډیلیټ سیل ته راځو په دې کې مثال ډیلیټ سیل لیفت چپ طرف ته یو سیل ډیلیټول شیفت سیل اپ پورته طرف ته یو سیل ډیلیټول انټایر را مکمل را د موږ تاسو کلیک کړی دا را ډیلیټول انټایر کالم هم دا مکمل کالم ډیلیټول که په دې باندې کلیک وکړو هماغه را چې موږ تاسو انتخاب کړی دا هغه را اتومات ډیلیټیږي. او که چیرې پر کالم باندې کلیک وکړو هغه کالم راته ډیلیټوي. بل دلته هم کولی سئ ډیلیټ شیټ را هغه را چې انتخاب کړی د هغه را چی کول ډیلیټول او ډیلیټ شیټ کالم هغه کالم چې موږ تاسو انتخاب کړی دا هغه کالم ډیلیټول. البته دا کالم بیا په شیټ کې ډیلیټ سي په ټیبل کې هم هغه کالم کولی سو ډیلیټ کو. او که چیرې دلته ټیبل ته راسو په ټیبل کې اوس مثال غواړم چې یوازې د ټیبل دا کالم ډیلیټ کړم او په شیټ کې نسي ډیلیټ نو د دې لپاره راځو دلته په ډیلیټ باندې کلیک کوو. په ډیلیټ کې بیا ډیلیټ ټیبل را پاله کیږي. اوس مثال دا را غواړم چې ډیلیټ کړم دا په ټیبل کې چې مې انتخاب کړی ده په دې باندې چې کلیک وکړو دا اتومات راته ډیلیټوي. او که چیرې دلته راسو په ډیلیټ کالم باندې کلیک وکړو په هغه کالم چې موږ تاسو په ټیبل کې انتخاب کړی ده هماغه کالم راته ډیلیټوي. او ډیلیټ شیټ هغه شیټ مثال موږ تاسو کلیک کړی ده یا کې ولاړ یو هماغه شیټ اتومات ډیلیټول. که چیرې په دې شیټ باندې کلیک وکړو په دې دریم شیټ باندې غواړم چې دا شیټ ډیلیټ کړم شیټ ډیلیټ شیټ ته راځو په دې سم کلیک وکړئ هغه اتومات له دې لارې څخه هم ډیلیټولی سو البته له دې لارې څخه هم ډیلیټولی سو. راسته کلیک ورباندې کوو بیا دلته ډیلیټ ته راځو په ډیلیټ باندې کلیک کوو هغه اتومات ډیلیټیږي. بل کمانډ د فارمټ په نامه ده. که غواړئ چې د یو را لپاره یا د یو کالم لپاره یو فارمټ ورته انتخاب کړئ یو سایز ورته انتخاب کړئ نه دلته راځو بیا له دې کمانډ څخه کار اخلو. یو وارې داسې ډیلیټ کو دلته راځو فارمټ ته. په فارمټ کې اوس مثال د دې ټیبل را مثال داسې غټه سوې ده. که غواړئ چې دې ټیبل را ووینئ یا وښیئ چې دا څو سایز لري فارمټ ته راځو. فارمټ کې را هایټ د دې را اندازه موږ راته وښیئ د دې را اندازه 9.15 او که چیرې پر دې عادي را باندې کلیک وکړو د دې را اندازه څو ده د دې را اندازه بیا 15 ده. که چیرې دلته په دې غټه سوې را کې د عادي را اندازه ورته ولیکو 15 هغه را به هم په هماغه اندازه کې لکه څنګه چې مخ وره یعنې عادي سایز ورته انتخابیږي. بل اوټو فیټ را هایټ دا که چیرې هغه راګانې موږ تاسې ډېرې غټې کړې وي یا مثال ډېرې کوچنۍ وي غیر منظمې وي په همدې شکل باندې نه یوه را ډېره کوچنۍ ده یا غټه ده داسې په دې رقم باندې. که غواړئ چې ټولې راګانې یو شان کې یا په یوه اندازه کې پخوانی سایز ورته انتخاب کړئ عادي سایز ورته انتخاب کړئ. د دې لپاره فارمټ ته راځو په دې کې اوټو فیټ را هایټ ورته کلیک کوو
کوو بیرته ټولې راګانې هغه عادي سایز یې څو ولو 15 سایز یې درلودی همغه 15 سایز خپل اتومات ورته انتخابیږي. بل کالم ویډیټ یعنی د کالم پراخوالی راته ښیي که چیرې دلته مثال دا کالم داسې پراخ کړی وي نه د دې کالم اندازه خو ماته معلومیږي نه که غواړې د دې کالم اندازه وښیي یا یې ووینې دلته کالم باندې کلیک کوو راځو فارمټ راخلاصو په فارمټ کې کالم ویډیټ باندې کلیک کوو په دې سم کلیک وکړئ د راته ښیي چې مثال د دې کالم اندازه 25.43 ده. دا که چیرې غواړې چې د عادي کالم اندازه وویني چې هغه د نارمل کالم اندازه څونه ده نو دلته بیا فارمټ ته راځو په فارمټ کې بیا ډیفولټ ویډیټ باندې کلیک کوو دی راته ښیي چې د نارمل یا د عادي کالم اندازه 8.43 ده. که چیرې راولاړ سي په دې کالم کې په دغه غټ سوي پراخ سوي کالم کې هغه عادي کالم اندازه ورته ولیکئ نو بیا دلته راسو کالم ویډیټ باندې به کلیک وکړو او دلته به ورته ولیکو 8.43 دا اندازه چې ورته ولیکل انټر وکړو اتومات د همغه کالم په هغه اندازه راته راکوي نو دا نارمل کالم ده اندازه یې ده. که چیرې غواړئ چې د دې کالم اندازه وګورئ مثال دا کالم موږ تاسې غټ کړی ده نه دې کالم باندې کلیک کوو راځو دلته فارمټ ته په فارمټ کې ډیفولټ ویډیټ کو 8.43 عادي کالم راته ښیي او کالم ویډیټ کې د دې کالم سایز راته ښیي 11.50 ده. که چیرې غواړئ چې دا کالم هم په هغه نارمل اندازه کې 8.43 به ورته ولیکو دلته په دې خانه کې له هغه نه وروسته بیا اوکې کړو نو دا کالم هم په عادي اندازه راته راکوي. یعنې ګوره دلته د ډیفولټ ویډیټ له لارې د هر کالم اندازه راته ښیي د عادي کالم اندازه راته ښیي او په کالم ویډیټ کې بیا هغه کالم سیم کلیک کړی وي یا مثال ډیر پراخ وي یا ډیر کوچنی وي د همغه کالم اندازه راته ښیي. بل اوټوپیټ کالم ویډیټ که چیرې موږ تاسې دا کالمونه ډیر سره غیر منظم کړي وي داسې په همدې اندازه یې ټول سره پاشلي ځینې کوچني ځینې غټ نه که غواړئ ټول په یوه اندازه کې دا ټیبل به داسې انتخاب کړو له هغه نه وروسته راځو دلته پر اوټوپیټ کالم ویډیټ باندې کلیک کوو. ګوره لکه مخکې چې اوټوپیټ را هایټ باندې کلیک وکړئ ټولې راګانې په هغه عادي نارمل سایز راته شوي او که چیرې دلته اوټوپیټ کالم ویډیټ باندې کلیک وکړو دلته بیا ټول کالمونه په عادي هغه نارمل سایز راته ښول کیږي راته ښیي. بل کمانډ ده هایټ اینډ ان هایټ یو را یا یو کالم پټول که چیرې غواړئ چې یوه را یو کالم هایټ کې اوس مثال غواړم چې د ولي په نامه باندې چې کومه را ده دا هایټ کومه نه په دې باندې کلیک کوم راځم فارمټ ته په فارمټ کې هایټ اینډ ان هایټ ته راځم په دې کې هایټ را هغه را چې مثال موږ تاسې کلیک کړي د هغه را دې شي چې هایټ سي که چیرې غواړئ چې بیرته هغه را ښکاره کړي هغه را چې هایټ سوې ده یوه را پورته او یوه را کښته داسې دواړه انتخابوو له هغه نه وروسته بیرته دې کمانډ ته راځو په دې کې بیا موږ تاسې ان هایټ را ورته کلیک کوو هایټ را یوه را پټول او ان هایټ را او یوه را بیرته چیک کول ښکاره کول په دې باندې کلیک وکړو هغه را ښکاره کیږي او یا که چیرې غواړئ چې یو مکمل کالم هایټ کې دلته راځو فارمټ ته په فارمټ کې دا کمانډ ورته کلیک کوو هایټ کالم په دې کمانډ باندې کلیک کوو هغه کالم چې موږ تاسې کلیک کړی ده هغه هایټ کیږي او که غواړئ چې بیرته هغه کالم ان هایټ کې یا شو کې ښکاره کې تر هغه هایټ سوي کالم یو کالم چپ طرف ته یو کالم ښي طرف ته انتخابو له هغه نه وروسته دلته راځو په دې کې بیا ان هایټ کالم باندې کلیک کوو په دې کمانډ سم کلیک وکړئ هغه کالم اتومات راته شو کیږي یا ښکاره کیږي. بل که چیرې غواړئ چې یو مکمل شیټ هایټ کې هایټ شیټ باندې کلیک کوو هغه شیټ اتومات هایټ کیږي که غواړئ چې بیرته دا شیټ هغه هایټ سوی شیټ شو کې یا ښکاره کې بیا ان هایټ شیټ راته پیدا کیږي پر دې باندې کلیک وکړو هغه شیټ بیرته کولی شي شو کې یا ښکاره کې. بل کمانډ د په دې کې د رینیم شیټ په نامه ده که چیرې غواړئ چې یو شیټ ته نوم ورکړئ اوس مثال دا دوم شیټ او دا اول شیټ دا نوم نه لري هم له دې لارې څخه کولی شي راسته کلیک قرباني کوو او دلته رینیم ته راځو د رینیم له لارې بیا کولی شي نوم ورته ورکړي او که چیرې غواړئ چې له دې لارې نوم ورته ورکړي فارمټ ته راځو په فارمټ کې غواړم دې شیټ اول شیټ لپاره یو نوم ورته ورکړم رینیم شیټ باندې کلیک کوو اوس مثال دا د ټیبل په نامه باندې یو نوم ورته ورکوم په همدې شکل باندې اوس ګوره دا شیټ را سره رینیم سو یعنې نوم ورته ورکړئ. بل که چیرې غواړئ چې یو مکمل شیټ کاپي کې مو آر کاپي شیټ
یعنی په دې کمانډ باندې کلیک کوو هغه شیټ چې مثال موږ تاسې انتخاب کړی دا هغه شیټ غواړم چې کاپي کړم کریټ ا کاپي باندې کلیک وکړو دا کاپي هم راسره پاتېږي او که چیرې غواړي چې مو حرکت ورته ورکړي کاپي دې نشي پاته مو ټو اند د ټولو شیټونو پای ته دې ولاړ شي یا مثال له دوم شیټ څخه وروسته دې راسي یا مثال د دوم شیټ څخه دې مخکې سي نه په دې باندې سم کلیک وکړئ اوکې کوئ دا تر دوم شیټ راته رامخته کوي یا که چیرې هم داسې ډېر شیټونه دلې اضافه کړي که غواړئ چې دا د ټیبل په نامه باندې یو شیټ کاپي کړي هم دې دلته کاپي پاته سي او هم دې د ټولو شیټونو پای ته یو کاپي انتقال کړلی سي نه دلته راځو فارمټ ته په فارمټ کې بیا مو ا کاپي شیټ باندې کلیک کوو غواړم چې دغه شیټ د ټولو دا انتخاب شوی شیټ د ټولو شیټونو پای ته یوسم کریټ ا کاپي باندې کلیک کوو له هغه نه وروسته اوکې کوو هم یې کاپي کړو راواسته او هم دا شیټ راته انتقال کوي د ټولو شیټونو پای ته یوړ یعنی له دې لارې څخه که غواړئ چې له یو شیټ څخه کاپي واخلئ یا مو حرکت ورته ورکړي کولی شئ بل ټپ کلر په نامه ده که چیرې غواړئ چې یو شیټ ته رنګ ورکړي نه دلته ټپ کلر ته راځو هغه شیټ چې موږ تاسې کلیک کړی د همغه شیټ ته رنګ ورکول کېږي اوس ګوره دا پنځم شیټ انتخاب که هغه اول شیټ به راسره رنګ شوی وي رنګ ورته انتخابوي که غواړئ چې پنځم شیټ لپاره یو رنګ ورته انتخاب کړي په دې باندې راسته کلیک کوو له دې لارې څخه هم کولی شئ د شیټ لپاره یو رنګ ورته انتخاب کړي رنګ ورکړي بل کمانډ د پروټیکټ شیټ په نامه ده که غواړئ چې دا شیټ ته پاسورډ ور واچوئ په دې کمانډ باندې کلیک کوو له هغه نه وروسته دلته پاسورډ ورته ذکر کوو بیا اوکې کوو بیا پاسورډ ورته لیکو له هغه نه وروسته بیا اوکې کوو پاسورډ مې زما فکر غلط ورته ورکړ یو قسم پاسورډ ورته لیکو بیا اوکې کوو بیا هماغه قسم پاسورډ ورته لیکو اوس ګوره دا شیټ ټول راسره لاک سي یعنی یو قسم استفاده هم نشم ځینې کولی فقط د ویو لپاره استعمالولی سو یعنی لیکنه ایډیټ نه کیږي نه دا کمانډونه ټول غیر فعال دي نشو اضافه کولی نشو کمولی نه شیټ کې اوس مثال شیټ بیا البته اضافه کولی او کمولی سي په شیټ کې بیا دا یوازې د دې شیټ لپاره موږ تاسې دا پاسورډ ور واچوئ یعنی که چیرې غواړئ چې بیرته دا شیټ ته دا پاسورډ مو ورته ورکړی دی دا ځینې ایسته کې په یا پر دې کمانډ باندې کلیک کوو پخوانی پاسورډ چې مو ورته ورکړی دی هغه له منځه ځي بیا کولی شئ بیرته د کار لپاره آماده سي یا کار ځینې وخت او ایډیټ کې وکړو بل کمانډ د لاک سیل په نامه ده دا د دې لپاره استعمالیږي که چیرې غواړئ چې په دا شیټ کې اوس مثال یو جدول لرو دا شیټ مې له خپل ملګري سره شیر کوي زه هم بغیر له دې ساحې څخه بغیر له دې جدول څخه نور اجازه ته نه لري چې په دې شیټ کې ایډیټ وکړي یا تغیرات کې راولي فقط په دې جدول کې کولی شي ایډیټ وکړي دغه رقم یو بله ساحه هم کولی شي ورته مشخصه کړي اوس مثال دا یو بل جدول ده په دې جدول کې موږ ته کولی شي ایډیټ وکړي بغیر له دې جدول څخه اضافه نور په دې شیټ کې ته اجازه نه لري چې ایډیټ وکړي یا تغیرات کې راولي نو دې لپاره راځو دا سیل دا یا مثال دا ساحه داسې انتخابو او په دې کې لاک سیل دا ځینې ایسته کوو یعنی دغه ساحه دې نه لاک کېږي یعنی پاسورډ دې نه ورته ورلوېږي له هغه نه وروسته دا ساحه هم داسې انتخابو او په دې کې هم دا لاک سیل ځینې ایسته کوو دا کمانډ ورته غیر ټیک ماروو دا موږ وایو په دې ساحه کې دیم هغه څوک چې دا شیټ ورسره شیروو هغه څوک چې ایډیټ کې کوي هغه ته اجازه شته چې باید ایډیټ کې وکړي او بغیر له دې انتخاب شویو ساحو څخه نور بیا په نور شیټ کې ایډیټ نشي کولی نو د دې لپاره راځو دلته بیا پروټیکټ شیټ باندې کلیک کوو موږ وایي دې شیټ ته د پاسورډ ولوېږي له هغه نه وروسته چې دا فایل له دې خپل ملګري سره شیر کړو هغه ته اجازه موږ تاسې ورکړې ده مثال په دې ساحه کې ته ایډیټ کولی شي په دې ساحه کې هم ایډیټ کولی شي بغیر له دغه انتخاب شویو ساحو څخه دن بیا نور بیا په دې شیټ کې د اجازه نه لري چې ایډیټ وکړي یا کار ځینې واخلي که غواړئ چې بیرته دا پاسورډ ایسته کړي له منځه یوسئ بیا دلته راځو پر ان پروټیکټ شیټ باندې کلیک کوو بیرته پاسورډ ورته ورکوو کوم پاسورډ چې مو ورته ورکړی دی له هغه نه وروسته یې اوکې کوو اوس ګوره بیرته دا ټول شیټ د کار لپاره آماده سو یا کولی سو ایډیټ کې وکړو نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس سبا بیا انشاءالله په ایډیټینګ پارټ باندې شروع وکړو